په بلخاب کې د طالبانو او مولوي مهدي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. تازه جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په بلخاب کې یوې سرچینې په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو او مولوي مهدي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو خبر ورکړی دی. مولوي مهدي ته یوې نږدې سرچینې هشت صبح ورځپاڼې ته ویلي دغه نښتې نن پنجشنبه پیل شوې او اوس هم د مولوي مهدي په مشرۍ د طالبانو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ جګړه روانه ده. دواړو لوري د دزدان دره، قم کوتل او آب کلا په سیمو کې جګړه کوي. سرچینې زیاته کړه د دزدان درې په سیمه کې د بلخاب د خلکو جبهې ځواکونو طالبانو ته ماتې ورکړې او د هغوی یو شمېر پوځي وسایط او پوځیان یې له ځان سره وړي دي. سرچینه د طالبانو د مرګ ژوبلې پخلی کوي او دا یې نه دي ویلي چې څومره وژل شوي او ټپیان دي. هغه یادونه وکړه چې په دې نښته کې د بلخاب د ولسي پاڅون ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. ولسي سرچینې وایي چې د هزاره قمندان کسانو د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ پورته کړی دی. مولوي مهدي ته یوې نږدې سرچینې هشت صبح ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان په څو سیمو کې شاته شوي. د طالب ځواکونو د جګړې رهبري لوی درستیز قري فصیح الدین کوي. قدرمن لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.